کله چې موږ د کمزورتیا خبره کوو نو ذهن ته مو سمدستي د کمزور عضلاتو یا د کمزور بدن عکسونه راځي. خو آیا تاسو په دې پوهیږئ چې په اصل کې کمزور انسان چاته وایي؟ نن په دې ویډیو کې به د هغه 5 نښو په اړه خبرې وکړو. که چیرې دا نښې په یو انسان کې وي، هغه په حقیقي معنا یو کمزور انسان ګڼل کیږي. اوله نښه بخښنه نه کوي. کمزور انسان هیڅ کله چاته بخښنه نه کوي. 15 یا 10 کاله مخکې بچا ورته یو بده خبره کړې وي، تر اوسه به د په زړه کې ساتلې وي. مثلا که یو ملګري یو ورځ په غوسه کې یو بده خبره ورته کړې وي، هر وخت به دا خبره د یادوي. دغه انسان غیبت بم کوي او نفرت به هم ورڅخه کوي. دا په یاد ولرئ، بخښنه کول دا د قوي انسانانو نښه ده. دویم، خپل غلطي نه مني. داسې انسان چې کله و غلطي وکړي، هیڅ کله به دا ونه وایي چې دا زما غلطي وه. خپل غلطي په نورو خلکو باندې اچوي. خو قوي انسان خپل غلطي مني، د غلطۍ څخه درس اخلي او د اصلاح کولو هڅه کوي. دریم، په ځان غرور کوي. نور خلک سپک ورته ښکاري. ځینې خلک فکر کوي چې د پیسو، علم، مقام یا د موټر د عمله په نور انسانانو بهتره دي. کله چې د یو غریب انسان سره مخ سي نو په سپکه ورته ګوري او ځان ترې ولړ ګڼي. حقیقت دا ده چې هر نعمت د الله تعالی د خوا څخه دی. که نن څوک مال لري، علم لري یا شهرت لري، دا د الله تعالی فضل دی، دا دغه انسان کمال نه دی. نو باید غرور ونه کړو، ځکه الله تعالی مغرور انسانان نه خوښوي. څلورم، هره خبره شخصي اخلي. که ورته د اصلاح لپاره یو نرمه مشوره ورکړي، سمدستي خفه کیږي. مثلا که ورته ووایي وروره دا کار که داسې وکړې لا به ښه وي، نو فکر کوي چې ته یې سپکوي یا دښمني ورسره لري. حال دا چې رښتینی دوست هغه دی چې ستا نیمګړتیا در وښیي. پنځم، د درواغو د ځان صفتونه کوي. داسې انسان تل دا کوشش کوي چې ځان لوړ وښیي، خو په حقیقت کې به هیڅ نه وي. هر وخت به وایي ما دا وکړه، ما هغه وکړه. کله ناکله به داسې کیسې کوي چې نیمایي حقیقت نه لري. دا درواغ د دې دپاره وایي چې خلکو ته غټ ښکاره سم او خلک زما احترام وکړي. کامیاب خلک هیڅ کله د ځان صفت نه کوي او نه دې ته اړتیا لري چې ځان ښودنه وکړي.